سره ډېر سخت ظلم شروع کړی دی. ستاسو په نظر څه شي د دې علت کېدلی سي؟ پاکستان بار بار د مهاجرینو له کارت څخه ډېره بده استفاده کړې ده په ټول د تاریخ کې. کله چې د ډاکټر نجیب رژیم لاندې چې د مهاجرینو کمپونه دي د یو لوبې د کارت په توګه په لاس کې ونیول او همیشه د کارت څخه بده استفاده کړې، حتی د رباني په وخت کې هم دغسې څو وارې دغه وکول اقدامات وکړل چې موږ دا کمپونه خالي کوو، دا کوو هغه د کچا کړی د ځینو ځایونو خو دغه کمپونه یې له منځه یوړو. بیا په راوروستو کې د جمهوریت په وخت کې دوی بار بار داسې یو تحرکات درلودل او اوس هم دغه یو کارت د دې په لاس کې د دې څخه استفاده کوي. خبره دا ده چې د طالبانو له حکومت څخه داسې توقع نه درلوده چې د طالبانو حاکمیت څخه چې دوی کله کله زموږ په مقابل کې کله شخیم وکړي، څو نفره دي هغه دوی په مابینځ کې دا دغه کوي، یو کله شخ غوندې شي، کله ورسره دغسې ډېر مسایل ورباندې بني. اوس مقصد هغه یک طرفه تجارت چې دی له دغه سنټرال ایشیا سره لري، طالبان ته واک ورنه کوي واګې ته د افغاني مالونو لرسي، دغه شیان هم په ومنل. خبره دا ده چې طالبان د حکومت په شکل وجود نه لري او دوی د یو ډلې په توګه غواړي چې طالبان کنټرول کړي او افغانستان نړیوال غږ هم ترې اندازې پورې چوپ کړی ده. افغانستان په نړیوال ډیپلوماسي کې هم تقریبا اوس دغه دی دغسې راکټ پاته دی، هېڅ دا خبره بلې خواته نه ځي. نو دوی ځینې دغه توقعات لري چې یا د کابل کې د بالکل د طالبان دغه رقم وکړي چې لکه زموږ یو تحصیلدار مقرر کړي په دغه ترتیب باندې دغه ولایتونو کې داسې تحصیلداران زموږ په دغه باندې خواهشاتو باندې مقرر شي، خصوصا په جنوبي ساحو کې خو باید داسې څوک ونه وي چې هغه د پاکستان د اقداماتو مخالفت وکړي، مقصد ننګرهار والي و، د کندهار والي و، دغه سرحدي ولایتونو دغه کې دا یې هم ورباندې دغه کړی ده. ځینې نور دغه طالبانو څخه دغه لري خواهشات لري. خو بدبختي د دې دا ده چې طالبان د دوی څخه د طالبانو دغه یې اوس دوی ځینې اخیستی ده، پیسې بل څوک ورکوي، نان بل څوک ورکوي، فرمان بل څوک ورکوي او طالبان له امریکې او د قطر پر لاره باندې یو بل ګودر پیدا کړی ده. طالبان هم کله کله سترګې ورته برګې کړي. نو دوی په ډېر سپک دغه باندې تهدید لاس پورې کړی ده، په ډېر سپک توهین او تحقیر یې لاس پورې کړی دی چې هغه د مهاجرینو له کارت څخه استفاده کول او کوشش یې دا روان کړی دی چې خصوصا د کراچۍ او د ګڼ مېشتو ښارونو ته خو څوک پرې نه ږدي، هغه خواته چې عام خلک، عام افغانان یا دغه کوچیان دي، دا خو تقریبا له د اړو دوړ څخه مخکې هم تلو تر کراچۍ پورې تجارت ولې د خلکو د کپړې تجارت و، د ځینې افغاني قبایلو چې په ډیورنډ کټ کې شاوخوا پراته دي، دوی دا دغه درلودې. دا تقریبا په هغه وخت کې اوس د مغولو په وخت کې هم دلته دا خلک دغسې زمی بې په دورې په تودو سیمو کې وو، بیا به وړی راتلو، یعنې دغه تګ و راتګ دلته عنعنوي ده. دوی هغه عنعنوي تګ راتګ چې تقریبا د یوې پیړۍ نه د پیړۍ زیات وخت یې دغه کړی ده، فرهنګي ریښې لري، کلتوري ریښې لري دا تګ و راتګ. هغه غواړي چې له بیخه څخه وباسي، هم د سیاسي موخو لپاره، د سیاسي اهدافو لپاره. له یوې خوا خو دغه افغاني کمپونه چې دي د مهاجرین د دې لپاره ډېره ښه بشري انرژي ده، کله داعش پکې جوړ کړي، کله طالب پکې جوړ کړي، کله د خپلو دغو نور دغه پکې جوړ کړي، د ځان لپاره جنګیالي پکې ونیسي. له بله خوا څخه دغه د دې یو داسې کارډ هم دی چې کله کله راولاړ شي کابل لپاره د تهدید په توګه باندې په لاس کې ونیسي. نو زه فکر کوم چې تر ټولو لوی علت اوس دغه دی چې افغانستان حکومت نه لري، افغانستان غږ نه لري، افغانستان خاموشه دی، افغانستان یوه توره جزیره ده او په افغانستان دغه تورې جزیرې یوازینۍ کړکۍ پاکستان سلاح خوا راځي او دوی غواړي چې افغانستان هم نور په تاریکي کې دغه کې یو د خپله توره کړکۍ پر دنیا باندې خرڅه کړي، دلته د مهاجرینو غږ پورته کړي او دا بشري جرایم او جنایتونو دغه پورته کوي. او بله خوا هغه یو خو د یونیورسیات څخه پیسې پراخې، پرون یې له جاپان څخه مې څه پیسې پراخیستې وې او د دې لپاره بس دغه د مهاجرینو کارت فقط یو دوکانداري ده او دغه دوکانداري ته هم دغه پسې ورکړي، که بیا نړیواله ټولنه دوی څخه دغه کوي، خواهش کوي چې تاسې د مهاجرینو پیسه کوي څه نرمښت وښیاست، دوی خپل رنځور اقتصاد دغه کوي چې په موږ دغه بوج ده او بیا پروپوزلونه ورته وړاندې کوي چې یو څو ګرانه ترلاسه کړي. بیا دا خبره ده اساسي علت، بیا زه بیا د خپلې خبرې ته راګرځم، هغه دا ده چې افغانستان بې صاحبه ده، افغانستان بې حکومته ده، افغانستان بې ډیپلوماسۍ ده، افغانستان بې غږه ده، افغانستان بې صدا ده
او هیڅ دغه نه لري، هغه څه ډیپلوماټیک دغه چې درلودی سټیج چې درلودی هغه له افغانستان څخه اخیستی دی چې پاکستان سره خبرې وکړي. نو بس په دغه وخت کې دوی هر څه دغه کوي، هر څه چې زړه ورته غواړي هماغه کوي او یک طرفه شکل باندې. ډېره مننه کامل صاحب. مننه. مخ تر دې چې ترین صاحب ته راسو، قرار صاحب ستاسو نظر په دې هکله باندې څه دی؟ ستاسو نظر څه دی په دې هکله؟ سلامونه، ستړي مه شئ. ډېره مننه. زه فکر کوم فشار په نړیوالو باندې، البته فشار غواړي دوی په تاسې ګورئ دوی په یو وخت باندې څو برنامې تر کار لاندې نیسي چې د اقتصادي رکود د مخنیوي دپاره د نړیوالو توجه جلب کړي، پیسې واخلي، کومکونه په یو نوم په بل نوم یا د ترهګرۍ سره د مقابلې په نامه باندې، او شاید دویم پلان یې دا وي چې د کډوالو سره د مرستې په نامه باندې، ځکه دوی پوهېږي افغانستان کې بشري بحران رامنځته شوی او هلته د ملګرو ملتونو په شمول باندې دنیا کافي مرسته وکړه، یعنې 3 میلیارده ډالر افغانستان ته ولېږل سول او هغه د دې دپاره چې یو څه ناڅه ثبات رامنځته شي، د فقر او نورو شیانو مخنیوي کړي. نو دوی ممکن یوه لاره دا وي چې د دغه مرستو جلب هغه پاکستان ته او ووایي چې د دغه بشري بحران تاثیر چې دی هغه په پاکستان باندې هم غورځېدلی دی او ډېر خلک دلته راکډه شوي دي او دا خلک دلته راکډه شوي دا د پاکستان په خزانه باندې بوج دی، نو بنان دوی ته باید پیسې ورکړل سي، که نه نو دوی بیا موږ وباسو، په دې طریقه یې تنګوي او دا مختلف کارونه کوي او دا دنیا توجه جلبوي. دا واضح خبره ده چې دغه په ملګرو ملتونو د کډوالو شورا د دوی سره یو بحث ته ننوځي او نیګوشیشن کېږي او بیرته به دی خپل شرایط وړاندې کړي چې ښه صحیح ده، دا موږ په دې ملک کې پرېږدو، خو موږ د دې توانایي نه لرو، دا زموږ په کاروبار او په نورو شیانو باندې بوج دی، دغونه کډوال راغلي دي، د هر کس په سر موږ ته دومره پیسې راکړه او په دې بیا تاسې پوهېږئ چې هغه پیسې مستقیما د دوی خزانې ته ځي، بیرته په کډوالو باندې یو روپۍ نه لګول کېږي، نه د هغوی په ریسیټلمنټ باندې نه په نورو شیانو باندې، بلکې کډوال بس هماغه دربدرۍ سره بیا مخامخ وي. نو زه فکر کوم یو علت خو دا کېدلی سي، عمده علت چې څه ښکاري، او بل دا ده چې دې کې ځینې خلک داسې دي چې هغه ووتل، د هغه ځایونه بهر ته د وتلو په حال کې دي، یعنې پاکستان یوازې د یو ټرانزیشن یو د دغه په توګه کاروي که نه، چې د هغه ځای نه ټرانزیټ کوي، راځي کیسونو ته په تمه دي باندې ځي او ډایسپورا سره د پاکستان یو ډېر لوی هغه روان دی، کلش روان دی، د پاکستان په وړاندې یوازینۍ قوه چې اوس فعلا مخالفت کوي، غږیږي او د پاکستان د بدنامۍ باعث هم ګرځي او پاکستان ته ستونزه جوړه کړې د هغه افغان ډایسپورا ده او ډایسپورا چې څومره قوي کېږي نو دوی ته تهدید هم زیاتېږي. دا داسې یو شی دی چې دوی مخ هم نشي نیولی، وژلی هم نشي، ټارګېټ کولی هم نشي، داسې نه چې نه غواړي، خو ټارګېټ کول په دې ملکونو کې تاسې پوهېږئ چې پې ثابته شي بیا داسې موضوع ته جوړېږي لکه د هندوستان او د کاناډا وضعیت تاسې ګورئ چې یو سیک هلته هغه شوی دی، بیا د کاناډا په خپل داخلي چارو کې دا مداخله بولي، یعنې ایسا شاید د ظرفیت ولري چې یو څوک په امریکا کې وژني، خو که دا پې ثابته شي دا کار ایسا یې وکړه نو بیا خو دا مستقیما داسې یو برید دی د امریکا په خاوره کې لکه القاعده یې چې کوي، نو هغه هېواد سره د ده مستقیم یو لوی فارن پالیسي کې یو لوی ټکر رامنځته کېږي، نو دا کار بیا دوی نشي کولی، نه کوي، باندې دوی د خپلو دښمنانو د وژلو دپاره ساده چاره نه ده چې بیا یې مخه ونیسي. نو دې کې ځینې طبقه خلک چې دي د همدغه لارې نه راځي، دوی په دې پوهېږي که دا خلک باندې لاړ شي دا یو بل هغه ده جبهه ده او دا خو اوس د ټرانزیټ په توګه کاروي. نو یو دغه قیصه ده، ځکه دوی دغه کډوالو په خلاف کریکډاون شروع کړی چې هغه د جمهوریت نه وروسته راغلي دي او هغه یا خارج ته په وتلو کې دي او هغه پی او آر کارت چې دوی وایي د یونیسیار د خوا نه ورکول کېږي، هلته پروف اف رجسټریشن د نادرا د خوا نه هغه نه لري او یا ویزه نه لري که نه، دغه شیان د هغو په خلاف باندې دوی دا کریکډاون کوي. نو دوه علت یې دغه دي، یو د ډایسپورا سره د کلاش مسله، بله یې د نړیوالو د جلب خبره او دا دوی چې څه وایي چې دلته امنیتي هغه کېږي، پیښې کېږي او په دې کې د کډوالو لاس ده، دا خبره غلطه ده. خبره دا ځکه غلطه ده چې که کډوالو لاس د افغان کډوالو په دې کې لاس وي او په پاکستان کې دا رښتیا وي، نو بیا خو عقل دا نه ایجابوي چې دا خلک چې یا د افغانستان د اوسني رژیم د افغانانو د دغه طالبانو په پاکستان کې په بې امنیتیو کې لاس وي، نو سالم عقل خدای نه ایجابوي چې ته داسې کار وکړي، هغه څه چې ته په پاکستان کې لرې هغه د هغو خلکو مجبوریت دی. صحیح ده؟ مثلا د افغان حکومت یو څوک چې هغه طالبان نه یادوم، یو څوک حاکم دی، دا د هغه مجبوریت دی چې په پاکستان کې د هغه وطنوال اوسېږي، نو بناً دی مجبور دی چې مداخله ونه کړي
اوس که ته غواړې چې د مداخلې مخنیوی وکړي نو دا خو ګوته یا دا څه څادر چې تا لاندې دی دا باید دوام بقا وکړي، ځکه دی به تا سره هغه وخت ګزاره وکړي ځکه هلته مجبوریت لري، د کډوالو مجبوریت لري، نو ځکه دی شاید شدیده مداخله ونه کړي. نو که ته د دغه مخنیوی کوي بیا خو به یې داسې کار وکړي چې کډوالو ته څه ونه وایي. که ته کډوالو بیرته ورشړې کډوال ورلېږي نو ته خو بیا د هغه مجبوریت ورختموې، یو فری هانډ ورکوې دلته د مداخلې دپاره. صحیح ده، یو فری هانډ ورکوي، هغه سبا ته چې بیا دلته مداخله کوي سبا ته به دا مشکل هم نه لري چې وډار شي چې په پاکستان کې مې کډوال پراته دي یا وطنوال مې پراته دي، د هغو په خاطر مداخله نه کوم، جګړه نه کوم. نو بنان زه باید یو څوک حمایه نه کوم او تاسو دلته هغه ونه کوم. او که ته کډوال وروباسې او کډوال دې ورختم کړ نو تا خو د هغه سړي مشکل ورحل کړ، تا خو مشکل ورته حل که سبا ته هغه هېڅ مجبوریت نه لري او ته د هغه په خلاف هېڅ حربه نشي کارولی، ته بیا سبا ته څوک تعذیبوي په بدل کې، هغه به مستقیما آزاد لاس لري چې دلته تا ته ځانمرګي رالیږي، چاودنې رالیږي، که تار څه کوي. نو عقل خدا ایجابوي که نه چې دا کار ته په دې وخت کې ونه کړي، خو چې تی کوي معنا یې دا ده چې دا مسله امنیتي نه ده، مسله دا نه ده چې دی چې څه په رسنۍ کې وایي چې دلته په امنیتي پیښو کې د دو لاس دی، نو منطق دا نه ایجابوي که نه. نو دغه دوه نور علتونه ما ته ډېر ښکاره ښکارېږي، هغه هم دغه د بهرنیو مرستو دپاره شور جوړول دي، خلک تعذیبول دي او بیا د نړیوالې ټولنې سره مذاکراتو ته ننوتل دي او په دې نامه باندې میلیاردونه ډالر اخلي. د طبیعي خبره ده دوی ممکن 1 میلیارد 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، 1 میلیارد 2 میلیارد ډالر دوی ته د دوی هغه تر ټولو نږدې دوست چین او سعودي عربستان ورنه کړل، نو چې ورنه کړل که د کډوالو په نامه یې ترلاسه کولی شي دا خو ډېره ساده سودا ده چې دوی باید وکړي. نو ټوله قصه دې ته جوړه ده او همدغسې دوی څه غواړي زما البته دا برداشت دی. ډېره مننه ننګیال صاحب.